ډاکټر صاحب ښاغلی غني د طالبانو لپاره د نورو څخه غوښتنې کوي چې له طالبانو سره ملاتړ وکړي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني اسلامي نړۍ ته په یو غږیز پیغام کې ویلي باید له طالبانو سره یوځای شي او د حکومت بڼه ور وښیي. څنګه چې تاسو خپل حکومت کې قانونونه ایښودي اسلامي حکومتونه یې، نو طالبان هم باید همداسې ستاسو په شان قانونونه کیږدوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. هغه ویل د اسلامي له نړۍ له علماو غوښتنه کوم چې له طالبانو سره لاس یو کړي. اسلامي نړۍ د الله په فضل د یو لوی مثبت مسیر خواته روانه ده. ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر له طالبانو سره شریک شي او دوی اساسي اصول، قواعد او ټکو ته متوجه شي. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني چې تېره شپه یې په غږیزه وینا کې د هغه په فیسبوک بڼه یوازې په غږیزه توګه خپره شوه، ویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. محمد اشرف غني ویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. دغه راز یې په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکړ. غني د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې او ویل ټول بین المللي تجربو ښودلې ده چې د یو نجلۍ تعلیم 5 نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یو نسل بدلولی شي. په کومه کورنۍ چې یوه ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.